بل شعر دی وایي چې هنرمند سړی په هر د یار عزیز وي، هنرمند سړی په هر د یار عزیز وي او په هر ځای قدر و قیمت لري سره زر. وهاب خټک صاحب د وجه سټیج ته راغلم، ما خپله څه نه و لیکلي ځکه چې ځان مې د دې جوګه نه ګڼو چې بصیر خټک صاحب باندې څه ولیکم، ځکه چې نه مې ورسره ناسته پاسته ډېره شوې، نه مو لیدل کتل شوي وو، نو په دې وجه مې څه ونه لیکل. وهاب خټک صاحب د خپلې بیمارۍ په وجه باندې رانغو، په دې باندې معذرت یې ووی او ما دې په میسنجر سره راولیږو، وایي چې دا زما د طرفه وړاندې کړئ. نو هغه یې لیکي چې په څه خبره تسلي وایه د زړه وکمه او تا پسې ډېر یمه خفه مې جر صاحب څه وکمه. په څه خبره تسلي وایه د زړه وکمه، تا پسې ډېر یمه خفه مې جر صاحب څه وکمه. که ستاسو خوښه وي خطاب بابا یې کام ورکم، که ستاسو خوښه وي خطاب بابا یې کام ورکم، که ستاسو خوښه وي نو دا یوه دعوه وکمه. او اوس به دې زه د پاتې میشن رسومه سر ته، اوس به دې زه د پاتې میشن رسومه سر ته، مجال که اوس چرته یوه ورځې دمه وکمه او زه دې سړي په نیمه لاره کې یوازې پرېښوم، زه دې سړي په نیمه لاره کې یوازې پرېښوم، وهابه اوس ورته دعا او که خیره وکمه. او د اخري کې یو څو خبرې لنډې غونې کول غواړم د خوشحال بابا په دې شعر باندې چې که توفیق د اتفاق پښتانه مومي، زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان. نو که چېرې په د خپړې په ځوانانو مشرانو کې بیا چېرته دومره اتفاق راغو چې په خپلو کې اتحاد جوړ کړي، نو په دې باندې به د میجر بصیر صاحب هغه میشن چې کوم دی هغه دوباره را ژوندی شي. ډېره مهرباني.